أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. دغه نه مخکې الله جل جلاله د عذابونو بیان وکړو، خو الله پاک اوس فرمایي چې د کوم عذاب چې الله ذکر کوي چې کدا سه موکړل نو عذاب بدیر کې دا صد سه فرضي خبرې نه دي، بلکې د مخ کې کومونو خشر وکسوي الله جل جلاله هغه سرنګ معذب کړی دي. انبیاء کرام الله وی ترستولیو، لیکن د هغه انبیاء خبره دوی ونه منله، بیا الله جل جلاله په هغه باندې امتحان روسته. نو د الله امتحان سرنګي مختلف قسمونه وي. په هغه خلکو چې الله پاک امتحانات ارغلی دي، مالی تنګي پر وستلې دو په فقر کې اول مبتلا شوی، دویم بدنی تنګي پر وستلې امراضو کې مبتلا شوی دي. وجه الله ذکر کوي چې دا د دغه د پوره مې سره وکړو لعلهم يتضرعون، د دې د پوره چې دوی عاجزي وکي، الله ته ژړو وکي، الله ته فریاد وکي. نو چې الله ته فریاد وکي، عاجزي وکي، الله پاک دې بندانه غوړي دغه زخاک آفریدت خداوند پاک تو ای بندا افتادگی کنچو خاک، چې بندا د خور نه الله پیدا کړای، د خور په مثل باندې الله پاک ته عاجزي هم وکا. نو بیا به الله جل جلاله د حالات درست کی. الله فرمایي چې بجای دې چې دوی الله ته عاجزي کړی و، زړونه نور هم سخت شل، نور یې هم نافرمانی شروع کړي. الله پاک بیا بل چالو سره وکړو، دغه کوم فقر الله پر واسطه بیماری په الله واسطه وي، دا الله نه ختم کړي. په بیا ملونه ور کړل، ښه صحتمند هم شول، تر دې چې کله دوی ښه مطمئن شول او ښه خوشحال شول چې بس اموږه ټول حالات درست شول، نو الله فرمایي اخذناهم بغتة، اچانک مې بیر ونیول او داسې مې ختم کړل چې بالکل مې د ایبې ختم کړل، هغه بنیادونه هم پوتې نشوله، بیخکندي مې وکړله. یوه ونه چې کله ووی او لون دی ووی ولې ختم نه کې، نو دا بیا بچک کوي، دا یې اصلي شوي نه. الله فرمایي چې دوی مې د بیخه وایستل، یعنې بالکل مې څوک هم په دوی کې ژوندي پرې نه ږدول. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء، تحقیق سره موږ استولیو الى امم په طرف ته امتونو من قبلك مخکې د اتونا ای پیغمبر انبیاء کرام مرستولیو، فاخذناهم نو بیا موږ ونیول دوی دغه امتونه بالبأساء په مالی تنګۍ سره، په فقر سره، والضراء او په بدني تنګۍ سره، یعنې په امراضو سره، بیماریو سره مو ونیول. ویلې مو ونیول لعلهم یتضرعون، دې دې پوره چې دوی یتضرعون یتوجهون الی الله، الله پاک ته عاجزي وکړي، الله ته ژړو فریاد وکړي. فلولا اذ جاءهم، پس ویلې نو دوی اذ جاءهم چې کله دوی ته راغلل بأسنا عذاب دی موږ، تضرعون دوی عاجزي ویلې نو کړله، ژړو یې ویلې نو کړله الله پاک ته. ژړو خو څه کوي چې دا یې کړي، ولکن قست قلوبهم، لیکن سخت شول زړونه د دوی،
وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون او ششته کړیو دی دوی پر شیطان ما هغه شینا کانو یعملون چې ودوی چې دوی د هغه عملونه کول فلما نسوا ما ذکروا به پس هر کله نسو چې دوی ير کړل ما هغه نصوص هغه وخت ذکروا به چې په هغه سره دوی ته نصیحت کولای شو فتحنا عليهم ابواب كل شيء نمجر کلاو کړل په دوی باندې ابواب كل شيء دروازې د هر شی دروازې د هر شی یعنی د هر قسم نعمتونو د ارسمو ور کړل حتی اذا فرحوا تر دې پورې چې کله دوی خوشاله شول بما په هغه شینو باندې او تو چې دوی ته ور کړی شوی اخذناهم بغتة من دوی ارونی والبغتة اچانک فاذا هم مبلسون نو پس دوی په دغه وخت کې مبلسون آیسون من كل خیر نا امید ده هر قسم ته د خیر نه به صد بیا د خیر توقع نه لرله فقطع دابر القوم الذين ظلموا نبيك فقطع کټ کړی شو دابر القوم الذين اغه جړې دی اغه قوم ظلمو چې هغه ظلم کړو والحمد لله رب العالمین او ټول تعریفونه دی پر دی الله پاک چې پالون کړي عالمینو دا الله پاک الحمد هم پسې ویلا هلاک میکړل تباہ و برباد میکړل الحمدلله نو ګوره دغه شر پسند خلک دغه فساد وي دا بیموری وي دا نقصان وي بیموری او نقصان چې لري شي خدای الله تعریف په پسې یې کنه الحمدلله بیا مثلا په دغه لوس کې د وی ګوتې ته یو نقصان ورسېد بیموری ورسېد او ډاکټر وې چې قدمه کټ نکړله نو د ټول لوس ته سره ځای کیږي بدن دې سره ځای کیږي نو اوس چې کله د کاټ شي او وی چې ګوته د کخيري کاټ شو نو زبې چې الحمدلله شته چې دغه غند ارنه لري شو دغه رنګ الله پاک هم ګوره دغه بیا په مخ ته مزکه باندې هیڅ قسم ته ضرورت نه بلکې دا فساد وي دا غند وي دا چې لري کیږي نو په دغه باندې بده الحمدلله پسې یې ځکه الله فرمایي چې والحمدلله رب العالمین قل پیغمبر او ته ویا ارایتم ان اخذ الله ارایتم چې آیا خبر رو کوئی ارایتم من اخبرونی سره چې خبر رو کوئی دې خبره ان اخذ الله کچرت الله پاک او خستل ختم کړ الله پاک سمعکم غجون تو سے یعنی قوت غجون تو سے وابصارکم او نظرون دې تو سے وختم على قلوبکم او الله پاک مہر ولګاو على قلوبکم پزرون دې تو سے باندې یعنی کمکل مکی وس پیژوینا اکلو نه مدینه خلی من الہ غیر الله سوک تبیا معبود قادر غیر الله پاک نه اتیکم به چې الله چې بیا دغه منده ارتک توستو کی انظر کیف نصرف الآیات نظر وکا کیف نصرف الآیات جسرنګ موجا نصرف الآیات نبین الآیات بینه ته امثال ثم هم یصدفون نو بیا هم دوی یصدفون یورزون اعراض کوي انکار کوي قل پیغمبر وی تو ارایتم چې تاسو خبر رو کوئی دې خبره ان آتاکم عذاب الله کچیر تاسو رشي عذاب دی الله جل جلاله بغتتن خفیتن پټه طریقہ سره اچانک لکه زلزلاوي چې علم یول نه دي تنی دا عذاب دی الله در باندې روشي او جهرتن یا په جهر باندې روشي یعنی مخ په مخ در باندې روشي لکه مثلا سیلاب وي هل يهلك الا القوم الظالمون نو بیا نشي هلاک کوي الا القوم الظالمون مگر قوم ظلم کوونکی وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين نو دغه کفارو او ویل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې موږ خو ته معجزې طلب کوو چې موږ ته دا او کا نو موږ ته خو دې ونه کړل د معجزې موږ ته ویل نه ظاهره الله یې جواب وکړ چې پیغمبر موږ د معجزې ظاهرولو د پرانی رستوله عام دې پر رستولې چې الله پاک پیغام ته سناو کی او کوم چې منون کی هغه ته د جنت خوشخبری ورکی چې کله الله احکامات ته ومنل الله به بدل کی جنت تر کوي حکم نه مني هغه وډور کی د الله د عذاب نه د الله د جهنم نه پیغمبر مقصد دغه ده وما نرسل المرسلین او موږ نه رستو مرسلین لره د انبیاء کرام لره الا مگر د خبرې دی پورا مبشرین او منذرین چې دوی خوشخبری ورکون کی د منون کلره په جنت سره ومنذرین او دوی ډراون کی وی د انکار کون کلره په جهنم سره فمن امن واصلح سوک چې ایمان وروړل
په د انبیاء کرامو باندې واصلح عمله او درست کا خپل عمل فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو پس نبی په دغه خلکو باندې څه قسم ته خوف ولا هم يحزنون او نو دوی غمجنی په آخرت کې والذین کذبوا بآیاتنا کسان دوی تکذیب او کپایاتونه دي مشترا یمسهم العذاب نو دوی ته ورسی العذاب عذاب بما كانوا يفسقون په سبب دی هغه چې دوی مسلسل فسق او فجور کول نه فرمانه کوله قل پیغمبر اوی ته لا اقول لكم عندي خزائن الله نو بیا د کفارو اعتراض وکړو چې دا څنګه پیغمبر دا د لوږه ورکولو د پرسمون د کینا مال دولت په سره نشتا سره او سپینو سره نشتا الله وی چې دام د پیغمبر شان نه ده ضروری نه ده د پیغمبر د پر بچ هغه په د وخت بادشاہي هغه سره به د دنیا مال او دولتونه نو دا وی ته پیغمبره چې د الله پاک کوم خزانه چې دی هغه مالک خو الله ده زید خزانه مالک خو نه جوړ کړی چې د مال دولتونه پیش کړ بیا زنه وی ته پکې روغل وی چې شاه ته پیغمبر یې نبی رسول الله چې پیغمبر خو وی چې دار ته وشي چې مثلا یمن کې دی غالی ریټ سرنګ ده پرونکې علاقې کې دی سره او سپین د دغه ریټ سرنګ ده علیه الصلاۃ والسلام می ته چې علم غیب خو د مو سره نشته ده چې کوم څه کله دی ته وشي نو هغه متغي وخت کې الله وشي بیا دې بیا خبر دیر کا د اول نه مت د غیب علم نه نو دا قران کې ګوره صریح ادا کی دا ذکر دو چې پیغمبر چې د عالم غیب نه ده اوس کوم خلق چې پیغمبر عالم غیب مني پیغمبر عالم غیب ده نو دا د قران نه انکار کوي په دغه آیت دا کافر دي درنګ اولیاء عالم غیب شمیري متصرفین یې شمیري چار څه کوي شي او درنګ انبیاء نبی علیہ السلام حاضر او ناظر شمیري نو حاضر او ناظر حاضر چار ځای کې موجود ده ناظر چې هر وخت ویني او کسي نو چې کوم ځای کې هم څوک دی هغه ویني او کسي نو دا صفت هم دی الله پاک ته پیغمبر ته ثابته نو دا شرک ته دی الله سره قل لا اقول لكم عندي خزائن الله پیغمبر داوی ته وایي چې لا اقول لكم زتستنیا نکون دي دا خبر عندي خزائن الله چې د موسره خزانه دی الله جل جلاله دی ولا اعلم الغیب او نو د عالم الغیب د مت علم ستده د پوشیدا شینو ولا اقول لكم اني ملک دا اعتراض هم وکړي دا سره پیغمبر د چې خروکونه کوي بزرونو کې هم ګرځي د کونونو ته هم سي علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې زه فرشتہ خو نه یم دا صفات چې کوم تو سي بیان دا خو د فرشتي دي زه په مثال تو سي انسان یو نو هغه ضرورت چې کوم انسان ته پیش کیږي تو ته پیش کیږي هغه مو ته هم پیش کیږي ولا اقول لكم او زنه تستا اني ملک چې ملک یا ز فرشتہ یا ان اتبع الا ما يوحى الي ز اتباع نکو مگر دی هغه شی چې متوحی کولای شي مترف تا قل هل يستوي الاعمى والبصير دا وی توای پیغمبر چې هل يستوي الاعمى آیا برابر کړي شي الاعمى ډوند چې کافر ده والبصير او کتون کا چې مؤمن ده نه کله هم نشي کېدی افلا تتفکرون نو آیا تاسو لا تتفکرون تاسو سوچ نه کوئی فکر نه کوئی په دې خبره کې نو که په دې هم سوچ وکړل بیا به هم ایمان طرف تمایل شوي ایمان بروره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین موږ د او د څومره مسائل چې تقریبا